ممتاز صاحب، ما یو څلور پنځه ورځې مخکې مې کرونا ختم شو، هغې مې هر څه متاثره کړي، خو چې څونه یې ویلی شي. واده دې نه وې کړه چې بیا سترګې په لار شي سړی، واده دې نه وې کړه چې بیا سترګې په لار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی، واده دې نه وې کړه چې بیا سترګې په لار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی، زړه که دا وایي چې ګل کیږي باغوټی د امید، زړه که دا وایي چې ګل کیږي باغوټی د امید، د دې سپرلي پورې د څو ورځې ایثار شي سړی، د دې سپرلي پورې د څو ورځې ایثار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی، داسې پکار شو د هغو د پاره وخت نه لري، داسې پکار شو د هغو د پاره وخت نه لري، چا چې دعا ورته کوله چې د کار شي سړی، چا چې دعا ورته کوله چې د کار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی، لا په دیدن پسې د خصم ژبی شوی نه دی، لا په دیدن پسې د خصم ژبی شوی نه دی، دغسې ښه دی چې پتا پسې بیمار شي سړی، دغسې ښه دی چې پتا پسې بیمار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی، چې په زنګون ورته سر کېږدي په زړي مازدیګر، چې په زنګون ورته سر کېږدي په زړي مازدیګر، طیبه خوند کوي خو دې تا که وزګار شي سړی، طیبه خوند کوي خو دې تا که وزګار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی، واده دې نه وې کړه چې بیا سترګې په لار شي سړی، د نوي ساره د اوس بیا په انتظار شي سړی. ډېره مننه.